السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو مرګرو دا د یو ځل بیا زه ښځې شوم ستاسې په خدمت کې سره د نوي درس او هیله کوم چې تاسې زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ تر څو وکولی شئ تاسې انګلیسي ورځني ډیلی انګلیش کنورسیشن په ډېر آسانۍ سره زده کړئ او تاسې وکولی شئ تاسې په انګلیسي سره خبرې کول پیل کړئ د دې په څنګ کې موږ انګلیسي انګلیش وکابلري هم پیل کړې ده چې تاسې کولی شئ د هغه ځای څخه ډېر په اسانۍ سره لغات زده کړئ او پر هغه باندې بیا تاسې جملې جوړې کړئ تر څو ستاسې په ذهن کې لغاتونه کښېني د خبرو اترو لپاره یوازینۍ لاره د لغاتونو زیاتوالی دی تاسې هره ورځ هر چېرته یاستئ هر ځای کې لغاتونه زده کړئ د هر چا نه یې زده کولی شئ د هر چا څخه یې زده کړئ خو لغاتونه زیات مهم دي تاسې باید په ذهن کې لغات ولرئ که چیرې په انګلیسي کې یو متل دی که چیرې تاسو سره ټوپک وي او مرمۍ ونه لرئ نو تاسو ته ټوپک په مثال د لرګي دی او که تاسې چېرته ښه یاستئ او په ذهن کې مو لغاتونه نه وي تاسې نشئ کولی چې انګلیسي ته وده ورکړئ یا انګلیسي ښه کړئ نو تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ یا په نورو چینلونو کې چې هغه انګلیسي خپرونې باید تاسې ټول تعقیب کړئ نو راځو پیل کوو My name is Claire. زما نوم Claire دی. I am wearing a green suit today. ما نن ورځ شین کمیس اچولی دی یعنې سوټ شنه درشي مې اچولی ده So I'm wearing high heels too. یعنې ما جګ سینډل هم اچولی دي. I'm wearing high heels too. ما جګ سینډل هم اچولی دي. high heels معنا جګ سینډل څه وي مخو کې والا یخته ویل کېږي. It's raining. It is raining. باران وریږي. But I'm wearing a raincoat. خو ما د باران کوټ اچولی دی ما د باران کورتي اچولی ده but I am wearing a raincoat خو ما د باران کوټ اچولی دی د بل کس وای it is very hot today نن ډېره زیاته ګرمي ده it is very hot today نن ډېره زیاته ګرمي ده Tushi and Naroki are wearing shirts ټیشو او نروکی دوی کمیسونه اچولی دي and t-shirts او نیمړستوني کمیسونه It is really sunny. یعنې نن ډېره ګرمي ده یا نن هوا ډېره لمریزه ده. So they are wearing sunglasses. نو دوی د میر عینکې چولی دي. So they are wearing sunglasses. نو دوی د لمر ضد عینکې یا چشمې اچولی دي یا پر سترګو کړي دي. بل ته راځو Bill is wearing a suit today. پیل نن ورځ کمیس اچولی دی he is سوټ معنا درشي اچولی ده sorry he is wearing pants and a jacket هغې پتلون او جاکټ اچولی دی نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه تاسې د هغه د ځان سره بار بار تکرار کوئ تر څو تاسې وکولی شئ په اسانۍ سره دې ته ورته نورې جملې هم جوړې کړئ چې دا زیاتې مهمې دي نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې جملې جوړې کړئ نو تاسې هڅه وکړئ چې تاسې بار بار تمرین اجرا کاندئ او د ځان سره دغه لغات پر کتابچې پر نوټ کې تاسې دا در سره رایټ ډاون کړئ او بیا یو څو ځلې تکرار کړئ تر څو تاسې وکولی شئ انګلیسي په اسانۍ سره زده کړئ نو موږ تقریبا غالبا دا شپږ کتابونه څلور کتابونه دي چې زیات مهم دي او موږ هره ورځ په دې باندې کار کوو د زموږ سره په دې یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسې وکولی شئ په ډېر اسانۍ سره انګلیسي په خپل کور کې هم زده کړئ او نور ملګرو ته هم ور وښایئ نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه چې هر چېرته یاستئ ښاد و آباد اوسئ د الله په امان ښه ژوند ښه وخت درته غواړم